नसीब में तबाह कड़ो हाय नसीबा जालिम नसीबा। زپتا فخر کوم څنګه چې ستا نیت او ستا زړه دی که نه داسې د ملک شاکر خان هم دی او پاتې شوه د مور او د زوی. حیدر خانه ولې په سترګو ړوند شوې که د مشر کشر تمیز دنه ختم شو؟ وعلیکم السلام. حیدر خانه زویه په موږ باندې داسې تېر شوې یا خو خپې او یا دې موږ سره لږي نه. ماما جی تاسو ملي دي وې اوس خبرې داسې چې هغه زموږ د کور خبرې وي او ما د خپلې مور نه سترګې واړولې ځکه مې ترې واړولې چې زما مور او پلار د ظلم حد پار که په دې محل کې. ما چا سره ظلم کړی دی حیدر خانه؟ تا خو چا سره هم ظلم نه یې کړی مورې. دا څه چې زموږ په کور کې شروع دي خو نن ما سره د خادم غونته کې رور په نیمه لار کې لاړ او مرور شو. په دې وجه صرف ته مورې صرف ته چې تا صرف خپلو خپلوانو له زور ورکړی دی او د دې کور رشتې تا ټولې غرقې کړې. حیدر خانه ته دا مه وه چې زه ستا مور یم. ته نن ما له سترګو کې سترګې راچې او ما سره خبرې کې د زرینې رشته تش لالچ و هغې دا ټوله نوابغ قبضه کوله. تاسو ولې نه پوهېږئ؟ زه خو بچې ستا دپاره لږ یم. بلکل ها مورې ته زما دپاره لګې ما ته پته ده ځکه خو نن ما ته مشال انکار هم وکړو. هغه خلک هم چا لمسولي دي مورې. ته مشال رشتې پسې تلې څوک دي؟ دا د ستا رشتې دي حیدر خانه. خو دا مه یې روه چې د نوابۍ اصول ډېر سخت دي. په هغې کې بیا د وینې رشتې ته هم څوک نه ګوري. مورې دقې اصولو خو زموږ خاندان غرق کا. دقې اصولو خو نن زما تره په دار خېجولې دی مورې. خو دقه اصول یو دا حیدر علي نه مني مورې. یو دا حیدر علي دا جینۍ ما نه هېڅوک هم نشي اخیستی. امیر خان پکې اوس د کمې راغی. امیر خان څوک دی چې هغې جینۍ پسې رشته لېږلې ده؟ ګوره حیدر خانه ته به دې هم پوه نه شوې. خو دا خو د خادم چال دی که نه چې دی خوا مشال تا ته مخې ته اړې راړې او وخوې. ماما جی دا ما چې کوم ځای کې رشته کوله دغه کلي خو تاسو سره لنډ دی. امیره هغه هلک خو ته نه. امیره بچی ووایه چې دا سازش هم د خادم دی. خاموشه پاتې نه شي. دا خبره ورته زه وکړه بخوري دا راته ووایې در علي خبرې ما ستا ډېرې وویلې او ډېرې مې برداشت کړې. ته نواب یې که نه زما د خور زوی زه د ستا محل ته راځم د دې په وجه راځم چې ما ستاسو په جولې کې دا خپله لور اچولې ده. دقه دې غلط کار کړی دی ماما جی.
دقه تا غلط کار کړی دی ستا لور ډېره قیمتي ده او سوریا جولې ته دې رشته ده دا سوچ په دې مخ کې کړو تا به نن دا خبره نه کوله حیدر علي خو تا ته پته نشته چې د هغه سورې جولې د لاندې د یوې مور د لوپټې پلو پروت دی د خپل ضد په مخه اغشتی حیدر علي د خپل ضد په مخه اغشتی خو بچې زه په دې یارېږم چې په دې ضد کې زه تابع نه لم زوی خو تا بهللی دی مورې تا خو زوی په خپلو لاسو باندې بهللی دی ته پکې له اوس هم سوچونه کې او څه شو نواب سعدالله خان څه شو حیدر خانه چې په خپل جهاد او په خپل محل باندې ننګ او غرور کوي خو د هغې ننګ او غرور د وجې نن د هغه نه خپل رور جدا دی غلی کښېنه حیدر علي چې یو خبر هم بلونه کې نواب پسې مشال بچی जी बाबा दरवाजे की सूख बाबा अमीर रागले हो अमेर रागलो कम अमेर बाबा अयोरस ची वर सरमंगा गाड़ी क्यों अखान ची नौकराई ना वक्कले वागा अमीरो تا دې سووي هغه ډېره موده بس راغی زه به دې راپاسولی نه که نه बाबा ستاسو تپوس یې وکړو خو ما ورته وی چې هغه وده دی وی مې پاسوه نو څه وی ستاسو تپوسونه یې کول خپلې خبرې کولې بابا څه خو به ویلي که نه بچي چې کور مې کوم ځای دی کوم ځای کې اوسېږم بابا امیر ماته د رښتې خبره وکړه نو ما هغه ته وویل چې بابا مې امیر خان سره جبه کړې ده او ما منې کو ما ورته وی دلته بیا مه راځه دا خبره خو دې ښه نه راکړې خو بیا خو اوس ما بچا سره جبه کړې ده امیر خالق دی موږ سره ډېره منډه والې ده خو دا خبرې دې ورته خو کړه هسې نه چې هغه ظالمان یې دلته ویني نقصان ورته ورسوي بابا د هغه په خبرو خپم شم خو ما هغه ته انکار وکړو ما هغه منې کو ما هغه ته وویل چې تاسو بیا زموږ درشل نه مه راځئ بابا ښه مې وکړل چې امیر مې دلته نه منې کو ښه مشال تا د غټ کار وکړو چې په میاشتو باندې روکو زموږ تپوس یې نه کولو دا مسلې خو به راتلي او که بیا زما تپوس هم وکړو به دلته نشته بیا مه راځه او که ما له مخې نه راغی زه به م ورته ووایم چې امیره بس نور زما دروازې له مه راځه ځکه چې بچي مونږ په داسې معاشره کې اوسېږو چې د چاپیانو لور یو څوک یې کوڅه کې ولاړ نو ډېرې مسلې پېښېږي دوه درې کور هم بدل کړل نه پوهېږم چې اوس د دې کلي نه کوم خوا لاړ شم بابا نو تاسو به د امیر هغه احسانونه او د هغه ښه څنګه هېروئ مشعل هر یو احسان یې په سر سترګو
خو بچي هغه هم په کار وکړه هغه هم په کار چې راغلی به زما تپوس یې کړی وي چېره کاکا ته په څه حال یې نن به دا رشته به نه کېده بچي او دا خانان دي زه د هغوی د زور نه یم بس که بیا آرام ښیي وایي مړ دی ستا کاکا وایي مړ دی مه راځه هلته نه بس مه راځه ولې ما ډېر برداشت کېده دې خوا راشه صفال به راته وې چې کومه جینۍ تا خوښه کړې ده تا خو یې درلي نه ده خوښه کړې دا برد زه ویم بابا د خیدر چې کومه جنۍ خوښه ده هغه جنۍ سره زما لالا مینه کوي همیرا تا دا غلطی څنګه وکړه ما ته پوره خبره وکړه دا راته ووایه چې د ستا په نامه باندې ښې زما خور هم ناسته ده بیا ته څنګه پردو جینکو پسې ګرځې همیرا د دې خبرو حق ستا ما سره نشته حیدره دا زمونږ د نوابانو په شان کې ګستاهي ده چې زما کور ته مېلمانه رالل او تا هغوی بې عزتي وکړه نن خو دا حرکت وکړو او که آینده لپاره دې بیا داسې حرکت وکړو نو زه به دا وګڼم چې ته زما اړو زوی نه بابا بس دی زوی نه ستاسو په شان کې ستاسو د محل ګستاهي په دې نه کمیږي او نه زیاتېږي بابا والي سوال نو چوکۍ ته لاس کې او ښه صحیح مې پې وزمبی دا یې سوال نو په دې باندې ستاسو شان نور هم اوچتېږي بابا حیدر علي یوه خبره مې یاد ساته د نن نه 20 کاله وړاندې زما ورور زما د سترګو د وړاندې زما د پلار ګستاهي وکړه بې عزتي یې وله وکړه څه ورته ملو شو د دې نه بابا یې د کور نه ویسته او اوس لکه د ملنګانو در په در ګرځي تا ته هم دا خبره کوم چې ستا نه دا غلطي ونه شي او که دا غلطي دې وکړو ومقه سزا به تا ته هم میلاویږي بس نه نواب صاحب خیدر خان به زه پوهېږم هغه کمعقل دی نادان دی نو چې موږ ستا د ښې دپاره وایو زه چې څه محنت کوم په دې کور کې ستا دپاره یې کوم زه په دې نوابۍ باندې څه وکړم چې خدای مکه زما زوی پکې نه وي خیدر خانه نه زه تا ته لاسونه جوړه کوم مورې په خپلو درله پروزم د خدای دپاره نواب صاحب خفه کېږه مه هلک دی نادان دی ټیک ده وینې جوش کوي چا په جال کې ګیر کړی دی نواب صاحب د هغې علاج ماله راځي یو حیدر علي او یو زما دا زوی نه دی دا په جال کې ګیر دی بابا نه پوهېږم چې کم تعویضونه راغلي دي زموږ خاندان کې او په دې هلکانو باندې هیوي شوي دي بابا دا ټوله فساد جړ دا جنۍ ده شاکره ته د دې خبرو پروا مه ساته ما تا سره لوس کړی دی او بیا دا د نواب جبره تا سره چې څو پرځې جم دی بختاور به زما د کور
عزت جوړیږي بل څوک نه. مورې صحیح ده څنګه چې ماماجي ستا وینه ده هغه وینه زم ستا یم. زه ټولې خبرې منم مورې. دې کور ته به دوه ډولې راځي، هم به د بختاور راځي هم به د مشال راځي. دا ما چرته کتلی ذهن مې پې کار نه کوي. لیدلی مې یو ځل دی په زړه مې راځي او په خوله مې نه راځي. زما په ګاډي کې به زما د کور تنان ګرځي. داسې خلک نه. خیر شه بچي ته خو ډېر پریشان خیر دی. امیره زما په حجره کې نوکران پکار دي پلاران نه. نه بچي امیر ته ما وویل خو امیر وایي چې ما د خپلو نیکانو نه تپوس کړی دی. مورې بیلی بچې مورې ته راځه ما سره. چېرته مې بوځي؟ زه تا یو کلي ته بوځم. کوم کلي ته؟ بس ته دا په ما پرېږده ته زما سره راځه. راځه مورې. مخو تا خپل قسمت ګللو